دلته دا فائده یاده کوي د تکړه طالب علم او د پوهه انسان نښه دی چې دی تپوسونه ډېر کوي او چې تپوسونه نه کوي دی په دوو کې یو اکثر یا خو ډېر پوهه دی او تپوس ته ضرورت نه راځي او یا د سره په څه پوهه نه دی دا واضح خبره ده چې کله هم په خبره باندې پوهه شوې ورسېدې نو زړه کې به دې سوالونه پیدا کېږي یو مسله بیانېږي ستا ذهن ته کوش وایي چې دلته دا خبره داسې دا داسې ښه نو که دا داسې شي او که دا داسې شي او که چېرته دا دلته وی دا سوالونه هله زړه ته راځي چې ته به خبره خو پوه شي که نه چې به خبره سړی پوه نه وي دی به تپوس څه وکړي او ځکه عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه چا تپوس وکړو دا دومره علم تا څنګه زده کړی نو هغه وي بلسان سؤول و قلب عقول ما له الله دوه صفات را کړي ډېر اوچت یو له الله داسې زړه را کړی دی که نه چې سم عقل پکې دی سم سوچ او فکر کو نو دویم الله راله داسې جبه را کړې ده چې ډېر تپوسونه کوي د علماو نه د دې د لاسه علم زیاتېږي او د دین زده کوونکي خو پرېږده هغو چې تپوس نه کوي هغه خو بلکل ملامته دي د عام مؤمنان دوی هم د خپل دین په باره کې تپوس کوي ګوره دې باب کې عربو ته د هغوی زنانه هغه باقاعده د دې ضد علماو ته تاسو به د ریډیوانو باندې او په ټي ویانو پروګرامونو کې دي چې کتلي زنانې ټلیفون کې د مسلې تپوس کوي دا تپوس چې کوي که نه دا دلیل په دې چې غم دی ورسره د دې مسلې چې دا به څه کېږي نو تپوس کوي زموږ هغه شپېته کاله عمر او یا کاله په اسلام کې تیر کړي او ده ته ووایه تا چې ته په دې شپېته او یا کالو کې د مولوي صاحب نه څه تپوس کړی د مسلې نه د هغې یو وجه دا دی چې دې ځان دومره اوچت ګڼي دومره اوچت چې دا خپله بېعزتي ګڼي چې لازم د یو مسلې تپوس کو دګي دا خو پښتانه خو ته به چې ټول سم پیدا شوي علما دي او په ټک نه پوهېږي دویمه ده چې علماو هلته د دې مجال نه دی ورکړی خلک عادت کړي هم نه دي د سوالونو سره که څوک سوال کوي جو هغه ته ګستاخ وي هغه ته بېادبه وي نو درېیمه ده د دې سړي په زړه کې د دین دومره قدر نشته دومره یې نه ګڼي چې تپوس یې وکړي دا زه حقیقت وایم که څوک خفه کېږي هسې به خفه کېږي اوس ما ته یو مسله را پېښه شوه د الله د دین او زه یره کړم چې یاره دا خو د الله دین دی دا خو به الله تپوس کوي قیامت په ورځ الله ته مخامخ کېده دي نو زه به لازم اوس د دې مسلې لټون کوم تپوس به کوم چې دا څه ګپ خو نه دی او چې کله مړه دا مړه چې ووایي که نه نو پوه شي چې دی مړه دا څه د الله دین دی که دې وکړه او که دې ونه کړه او چې کله دې بعضو دا حالات ویلي دنیا په باره کې که نه نو دا دماغ به دل راوبهي دا به څنګه کي او که دا اقامه داسې شي او که دا حروب ورکړي او که دا کپیل لا شي او که دا کمپني راهي لکه څه مړ کېږي خو نه زیات نه زیات به څه وشي دې ملک نه به دې ولېږي نهایي خوري څه چل کېږي مرې دومره تپوسونه دې راغستي ته به وایي چې څه چل دی ګوره خو که دین دې ګډوډ شو هر څه دې تباه و برباد کېږي دا رزق تا ته دلته هم میلاوېږي او بل ځای کې هم میلاوېږي بل ځای کې هم میلاوېږي خو دین کې ته دا نشي ویلی چې زه خیر دی گزاره به کوو گزاري کېږي په دین کې په دین کې گزاري نه کېږي دلته به تپوس کوې ورځې به نو بیا ځکه زمونږ خلک به هغه تپوس کولو هغه چل ولم بیا نه ورځي که تپوس کوي دا هم یو بل حقیقت دی هلته عادت نه دی او بیا که تپوس غریب کوي نو داسې بس ګډوډ به شي او هغه الفاظ یې ګډوډ شي او تعبیر ول نه ورځي چې زه څه ووایم او یعنې ته به وایې چې بس دګ یعنی کم داسې غټ یو کار شروع کړی دی وجه د دې هر څه دا ده چې دې چېرته دا کار کړی نه دی عادت نه دی دې سره اوس ته یو سړي ته دا ووایه لاسنیوي له تعزیت ته ورغلي
و یو دوه خبرې وکړه چې الله دې دا مړی وبخي، الله دې پرې رحم وکړي او د دنیا حال د روان نه 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 دغه ځه نشه نه څه دې کولې خو الله دې وبخي، الله دې پرې رحم وکړي. بیا ده ته دا ووایه وایه بس د یو لوبې وکړه یا د یو فلم باره کې وکړه یا حالات څه روان دي د مسافرو، نوی نظام سره روان دی، نوی ته به یې چې دا چېرته وزیر داخله دی که یا چېرته په ډمتوب کې پاتې شوی دی پوخانه، او که چېرته پته نشي چې دی کلاړي پاتې شوی دی زوړ چې دی له دومره قیسې سټاټې کړي دي، نو ته به بیا کله سټ ګری را ګری، کله به ټوپۍ په سر ږدي او کله به یې لرې کوي چې اوس یا الله دا سړی خبره ودروي او د خبرو مشین دی خو ودرېږي نه. او که دې ورته ووایي چې دوه خبرې دې خلکو ته وکړه چې ای خلکو د مونځ پابندي کوئ، دا مونځ د اسلام یو رکن دی، د دې به پرېښودو سره قصدن همدن سړی کافر کېږي، دا خبرې دی نشي کولی که نه داسې نه ده. زمونږ په لاسنیوو کې راشه د پښتنو لاسنیوي راته وایي لاس به اوچت کړو لاس به اوچت کړو لاس به کته کړو لاس به اوچت کړو لاس به کته. په دې دومره لوی مجلس او بیټک کې څوک داسې نه وي چې دوه خبرې وکړي که نه ټول به داسې نه شي غلي. دا غلي کېناسته په لاسنیوو کې دي شي دا طریقه د کوم ځای راغلې ده؟ یو دا خبره. نو دویمه که خبره شروع کړي کار له ځي که نه ځي، بیا دا خبرې دي کار له ځي که نه ځي او څنګه کلي ته خرچه لېږي او که نه لېږي، بیا دا خبرې به د په لاسنیوو کې به دا خبرې شروع شي. دا دلالت کوي په دې باندې چې د دین په باب کې موږ څومره شاته پاتې شي. او ولې دا نصیحت کول دا صرف د عالم کار دی او دا نصیحت کول صرف د ګیرې والا کار دی؟ دا خریلی چې ګرځي او دا ګیره چې وړه کړې ده او دا علم چې ورسره نشي دی به څه کوي؟ دی به صرف ډوډۍ خوري، صرف ډوډۍ خوراک له الله را لېږلی ده او شهوت به پوره کوي. موږ ټول کلمه وایو، موږ ټول ځان ته مسلمانان وایو، څه چې په عالم لازم دي هغه په موتا باندې هم لازم دي. صرف دومره ده چې د عالم ذمواري زموږ د دې نه ډېره ده، نور ذمواري یو شان ده. عالم به هم د الله په احکامو د پیغمبر په احکامو عمل کوي او عامي دی به هم د الله د دین پابند دي، دی به هم د الله د دین صحیح پابند دي. دا اوس د ابو هریره رضی الله عنه خیارتوب دی، څومره قیمتي تپوس یې وکړو او دلیل دی په دې باندې چې د ابو هریره رضی الله عنه سره دا غم دی چې قیامت په ورځ به دا سفارش نصیب شي موږ ته او که نه، ځکه یې دا تپوس وکړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ما ته پته وه. دې کې بله فایده استاذ هغه استاذ دی چې په خپلو شاګردانو باندې پوهېږي چې څومره اوبو کې دي. اوس یو استاذ خبر نه دی د خپلو کشرانو نه، یو عالم خبر نه دی خپل جومات ته خلکو نه، خپل علاقې د خلکو نه، نو دا عالم بې پروا دی. استاذ به خپل شاګردان پیژني دا څومره اوبو کې دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پته دی چې ابو هریره رضی الله عنه د کومې مرتبې انسان دی، هم دی به دا تپوس کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته جواب ورکړ، اوس دې ته وکړي ده اسعد الناس بشفاعتي یوم القیامه، د قیامت په ورځ د شفاعت حقدار، د پیغمبر د شفاعت حقدار او هغه خوشبخته چې دا سفارش به په نصیب کېږي من قال لا اله الا الله، چې چا لا اله الا الله ووایي. خبره که به دې ځای ولاړی بیا به ورته ډېر خوشحاله وي، ډېر خلک به ورته خوشحاله شوي. ولې به خوشحاله وي؟ دا ټول کلمه وایي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي خالصا من قبل نفسه، د زړه د کومې نه اخلاص پکې د دې په سوري کې ژوند تېر کړی هغه سړي ته به شفاعت نصیب کېږي. اوس ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم لنډه خبره وکړه، مونځ یې پکې یاد کړو، روجې، زکات، د پیغمبر تابعداري څه پکې یاد شو. نو څنګه د دې به څه جواب کړو؟ دا ټول په لا اله الا الله کې راغلي، ټول په لا اله الا الله کې راغلي. ته چې لا اله الا الله وې چې نشتی معبود په حق باندې مګر یو الله، نو دا معبود دا اله چې راته بیا سوی هغه به مني، همدقه اله تا ته ویلي د دې پیغمبر به مني. لا اله الا الله ته په خوله باندې ووایو ګرځه نه، لا اله اله یعنی عبادت چې کېږي چې ته الله معبود ګڼې، دا معبود چې تا ته هر سوی هغه به ته مني او هغه تا ته دا ویلي د پیغمبر تابعداري به کوي.
هغه تا ته د منظم ویلي، هغه تا ته د زکات ویلي، هغه ته د شرک نه منع کړی، هغه تا ته د توحید دعوت تر کړی. معنی دا چې شفاعت ته چا په نصیب دی د قیامت په ورځ؟ د موحدینو، چې خالص توحید پکې، خالص. دا خالص ټکی ورسره په دې لګو ځکه چې زموږ په ملک کې دا توحید دا ټکی او د موحدین بعضو په ځان باندې هسې په زور ایښودی دی، وایي موږ موحدین یو. څنګه موحد یې؟ وایي زه د قبر نه طواف نه کوم. یعنې توحید ټول دې کې دی چې د قبر نه طواف مه کوم. لکه ته څنګه موحد یې؟ وایي تا چېرته زه لیدلم چې ما چېرته درګاه او دربار ته سجده لګولې ده. نو ولې یوازې د شرک دا دی؟ د توحید خو اقسام دي. دا ټول توحید به مني، دا درې قسمه توحید به مني، الله به تا نه څه جوړېږي؟ موحد به جوړېږي. بیا به ځان نه موحد د پیغمبر په تابعدارۍ کې هم جوړې. لکه څنګه چې د الله سره په بندګۍ کې به څوک نه شریک کې، نو د پیغمبر سره په تابعدارۍ کې او د پیغمبرۍ په دې مرتبه کې هم څوک نه شریک کې. چې د پیغمبر خبره راله بس دا به د هر چا په خبره باندې زور اوري. هلې د سړي د موحد جوړېږي. هسې سوال زړه ته راځي، امام بخاري باب راوړی دی چې په دې باب کې هغه د جنت او د جهنم خبره کوي او دلته د شفاعت حدیث راوړی. دا دې باب سره څه لګي؟ خبره خو د آخرت نه ده، خبره د جنت او د جهنم ده. بارک الله فیک. که چېرته داسې تعبیر یې وکړو چې دې جنت ته به بعض خلک هغه ورننوځي چې پیغمبر به ورته سفارش کړی. لیکن جنت ته خو بعض خلک بې سفارشه ننوځي، نو بعض هغه دي چې په سفارش سره به ننوځي. نو دا په سفارش سره چې ننوځي دوی ته سفارش څنګه ولې نصیب کېږي؟ نو هلته وویلی شي چې توحید د لاسه دوی ته سفارش نصیب کېږي. دا موږ چې را چغې ووایو د اواز بوغ شو چې توحید او توحید د دې دپاره یې وایو چې توحید د پکې نو جنت به ته نصیب شي، چې توحید د پکې نو د آخرت هغه نعمتونه به دې په برخه شي. نور خو موږ هسې هم ګناهګار یو، خو چې سړي کې د شرک ګناه پرته او د دې پیر پرستۍ او قبر پرستۍ او د تصوف دا بیماریانې پکې پرتې که نه، نو دی بیا ډېر ګډوډ دی. د هغې نه بعد حدیث راوړی دی. دا حدیث د عبدالله رضی الله عنه دی، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی انی لأعلم آخر اهل النار خروجا منها وآخر اهل الجنة دخولا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د جهنم نه آخرنی کس چې به کوم روځي هغه ماته معلوم دی، او آخرنی کس چې به جنت ته ننوځي هغه ماته معلوم دی. همدغه کس دی که نه؟ دا چې آخرنی د جهنم نه راووتو نو څه دی؟ آخرنی نه ننوتونکی دی، جنت ته آخرنی نه ننوتونکی دی. او دا واضحه ده چې د جهنم نه به نه راوځي مګر څوک؟ مګر موحدین. عقیده د توحید ده، مسلمان سړی دی خو ګناهونه تېر شوي دي، الله ول عذاب ورکوي. عقیدې چې د کفر او د شرکي د ده دپاره بخانه نشته، دی همیشه دپاره جهنم کې دی. رجل یخرج من النار کبوا، دا یو سړی دی چې دی به د جهنم نه راوځي په بد حال، په سلوري یا په خپاړو، ځان به راکاږي. ولې چې جهنم دی اور دومره والی دی چې سکاره یې ته جوړ کړي دي، مخکې هغه روایتونه تېر شوي دي. فیقول الله، نو الله به ورته اذهب فادخل الجنه، لاړ شه جنت ته ورننوځه. اکدم به داسې کېږي چې لاړ شه جنت ته ننوځي، که نور څه به وي؟ اوبو کې به له غوپه ورکړي چې هغې ته نهر الحیات ویلی کېږي. دغه روایتونه مخکې تېر شو. الله به ورته لاړ شه جنت ته ننوځه. نو دی چې کله جنت ته راشي فیخیل الیه انها ملأ، نو د ذهن ته به دا خبره راشي، ده ته به دا خیال را پیدا شي چې یاره جنت خو ډک دی، زه آخرنی کس د جهنم نه راوځم، ما ته به جنت کې څه ځای میلاو شي؟ جنت خو الله ډک کړی. فیرجع، نو واپس به شي، الله ته به وایي یا رب وجدتها ملأ، ای الله تا خو جنت ته لاړ شه خو جنت خو ډک دی. الله به ورته بیا وایي اذهب فادخل الجنه، لاړ شه جنت ته ورننوځه. دی به راشي
فيخيل إليه أنها ملأ. نو دا خیال به رهي چې یاره جنت خو ډک دی، زما ځای به ګوره یي او که نه به. نو بیا به واپس شي الله ته به وایي چې یا ربي وجدتها ملأ، یا الله هغه جنت خو ډک دی. الله به ورته بیا وایي لاړ شه فادخل الجنه، جنت ته ننوځه. فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، ستا دپاره په جنت کې دومره باچایي ده لکه دنیا چې لس چنده کې دومره ځای دله درکومه. دا ټوله دنیا چې لس چنده کې دا زه تاله درکومه. او إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا، عشرة أمثال الدنيا. فيقول نو دی به وایي تسخر مني، یا الله ما پورې خاندي. او یا داسې وایي تضحك مني وأنت الملك، یا الله ته ما پورې خاندي، ما پورې ټوغې کوې وأنت الملك، او ته باچای. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. وی د دې خبرې سره صحابي وی د دې خبرې سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دومره وخندل چې غاښونه یې ښکاره شو. د الله په دې خندا باندې وخندل چې الله وخندل هغه ته یې ووایي زه لاړ شه دنیا په شان چې لس پیرې کې دومره ستا په جنت کې ځای دی. وکانه یقال، او داسې به ویلی کېدو ذلک ادنى اهل الجنة منزله، دا په جنت کې د ټولو نه کمزوري مرتبې والا دی. الله دې سړي ته وخندل، او الله چې وخندي نو بیا رحم کوي، او رحم یې داسې رحم وکړو د الله رحم هغه سم رحم یې د الله ورکړه، سمه ورکړې. دا خو زموږ ناشنا طبیعت ته څه چې راله الله را کړي دي، او زموږ د فایدې دپاره موږ ته وایي چې ویې لګوئ. هغه الله چې څه را کړي دي هغه موږ نه لګو. او یو د الله خزانې دي، هغه پراخه خزانې دي. سحر ماښام حدیث کې راځي سحر ماښام الله د دغه خزانو نه لګوي په خپلو بندګانو. خو په دې بندګانو کې بیا هم الله په قرآن کې دا خبره کړې ده، زه نه ویم، په دې بندګانو کې به بیا هم ډېر لږ شکر ګزار ومومي. سحر ماښام الله د دې خپلو خزانو نه به دې بندګانو لګوي، خو ډېر لږ به ویني چې هغه الحمدلله وایي. او بیا زموږ په پښتنو کې به د هغې نه هم د دې لږو نه هم لږ ومومي، ځکه چې د ډېرو په خوله باندې دا فریاد دا خواره خوله نیوه، او غمونه دي، سختې دي، قرضې دي، غوټې غوټې ژوند دی، بس روان دی، او ستړي شو، او بدبخته، او بدنصیبه، او غریبي، او فقر، او دا قصې به شروع کړي. سحر ماښام موږ د الله د خزانو هغه نعمتونه چې دی د هغې نه مزې اخلو. او نوره مزه پرېږده، او بل نعمت پرېږده، نه یې رایادوم درته. صرف دا نعمت دا ستا دا زړه چې درز کوي، د دې مباره کې څه وی؟ دا که ته ټوله دنیا را جمع کړې دا یو درز به دله زیات کړي، نو ولې به د الله شکر نه ادا کړي؟ صرف دې ته دې سوچ تللی چې په ما باندې یو 2 ریاله قرضه ده، یو 10 ریاله قرضه ده، په پنډۍ مې دړلی، او کلي ته زر نشم تللی، دې مسلې راغستې. دغه وړې خبرې ته ستا سوچ دی، ته دې ته نه ګورې دا زړه چې ستا په دې سینې کې درزېږي، دا څومره لوی احسان دی الله په تا باندې. دا سړی چې کله هارټ اټیک ورته وشي او هسپتال ته یې ویسي، ټول ډاکټران ورته راجمع شي، او د دنیا غټ هسپتال ته یې بوځي چې کوم ستا په نظر کې او په اربونو کربونو ډالر یې پرې ولګاو، که دا یو درز یې دله پکې زیات کو بیا ماته ووایه نشي زیاتولی. دا سترګې چې ته اړې راړې، دا روغې، دا جبه، دا غوږونه، دا ګردې دې کار کوي، دا اینه دې برابر ده، دا رګونه دې صحیح دي، دا زړه دې برابر دی. زه تا ته نور نعمتونه نه رایادوم، دا ستا په دې بدن کې چې دي دغې ته وګوره، بد نور مه ځاښوه. ډوډۍ خو به تاسو تر اوسه پورې نه یې خوړلي که نه 13 کالو کې؟ سم خوړلي؟ دا د چا دي؟ دا د الله دي. یخې اوبه خو به مشکل یې که نه، هسې چې صرف د یخو اوبو کې د قیامت پر ورځ راګیر کړي چې دې حساب را سره وکړه، دې به څه بیا؟
واده به پکې ډېرو کړی بچي به وي دا د کوم ځای نه راغلي او دا هر څه پرېږده ته چې مسلمان یې او دې جومات کې ناست یې دې نعمت به څه وی دا ته چې مسلمان یې او په دې جومات کې ناست یې د دې نعمت باره کې څه وی دا څومره اوچت نعمت دی او موږ به چې ته یو معمولي شي ته ګورو بس یاره پلانی شی نشته او د ده سره هر څه دي طبیعت یې خراب دی ولې خپل کور نشته او سهار مخ خپل کور نشته دا ته چې پکې اوسېږي دا د کرایي کور دی لکه دا ټوله دنیا په اصل کې د کرایي په کور کې ناسته ده زه درته ووایم دا ټوله دنیا د کرایي په کور کې ناسته ده ما او تا به تم کېدی شي دا مالک راشي وباسي او دا چې خپل کورونه یې دم دا مالک یې ته وباسي نه یې پرېږدي یو هم پاتې نه دی دومره وړه خبره تا راغستې د سهار ماښام سوچ کې زما کور نشته وبشي الله به درکړي دا اوس چې ته یو کور کې اوسېږې په پرده کې رزق درته میلاویږي ښایسته ژوند شکر به دې وباسه موږ دومره سادهګان یو چې هغه کم نعمت چې راله الله راکړی د هغې نه مزه وانلو د دې دلاسې چې هغه کم چې نشتي د هغې په سوچ کې خراب کړو نو دا اوس کمقل نه دی هغه ورسره نشتي هغه ورسره نشتي او دا چې کم ورسره دی دا هم د نش په مرتبه کې کو ولې د نش په مرتبه کې کو د هغې نه یې مزه وانخسته ځکه چې هلته سوچونه او فکرونه یې دومره ډېر کړو هغه څه چې ورسره دي د هغې نه یې مزه وانخسته بلکې هغه سوچونو فکرونو وله معده خرابه کړه ګردې خرابې شوې هارټ اټیک به په اخره کې راغی نو که چېرته موږ دغه نعمتونو ته کتلی وی دا کوم چې الله راکړي دي نو د دې نه به موږ خوند اخیستی وي که نه زما دا خبره غلطه ده هسې خبره مې دا کوله چې رب العالمین یعنې دا خزانې سحر ماښام دا کولو دي او په موږ یې لګوي او زموږ دې ناشکرۍ ته وګوره او زموږ دې خبرو ته وګوره او معمولي که چېرته چا سره دکان کې کار کوو یا کمپنۍ کې کار کوو یا د ټیکهدار سره ځو نو په زره زره شي را سره حساب کوي په زره زره شي نه یې بندګان یو نه یې غلامي کوو نه یې په پیسو اخیستي خو بیا را سره م حساب کوي دومره م تنګ کړي چې دې پوځې له م راولي تا داسې چل وکړو ته پاسېدې ته کېناستې ته ودرېدې تا ولې ته لیټ شوې ته رالې ته رانلې او هغه الله تا سره څه حساب کړی ته نافرماني کوې او هغه دله نعمتونه درکوي ته نافرماني کوې او هغه دله نعمتونه درکوي او که چېرته تاسې خو وګوره که نه ځه ته چې کوم ځای کې کار کوې او د چا سره یې یو ورځ د ده خبره مه منه هغه تا ته وایي سهار ډیوټۍ ته راځه ته ماسخوتن په 8 بجې ورشه چې تا ته څه وایي څه به وایي پیسې د باندې بندې که نه بندې د کار نه دې وباسي او که نه صرف دا چې تا د هغه معمولي خبره ونه منله موږ څومره ګناهونه کوو څومره نافرمانیانې کوو هغه رب بیا هم په موږ رحمتونه راوروي او چې کله به کې عذاب راشي هغه عذاب د الله هغه هم رحمت وي عذابونه الله دې دپاره راولي که چېرته د دې مؤمن د زړه را بیدار شي او را واپس شي الله ته په هغې کې مې یو قسم نعمت پروت وي نو الله دې موږ له توفیق راکړي چې د هغه د نعمتونو شکر ادا کړو اوس دا د ټولو نه هسې یعنې سړي سوچ دې ته لاړ شي چې دا د ټولو نه هغه کمزوری جنتي دی هغه فردوس کې چې وایي چې هغه به څه حال دی کمزوری جنتي الله هغه له دومره څه ورکوي د دې معمولي دنیا دپاره اوس ماله به د دې جواب راکړي او سوچ پې وکوي دا دنیا چې الله یې د آخرني جنتي لپاره 10 چنده د دې امرضې په جنت کې ورکوي صحیح ده که نه ده که چېرته د دې معمولي دنیا دپاره او په دې غټه دنیا کې زموږ ځای دی څومره الله خو دې جنتي د ټولو دنیا یاده کړه که نه ما سره یې که نه دې خبره کې م سوچ دی الله جنتي له څومره دنیا ورکوي د څومره دنیا امره د پوره دنیا امره ځای ورکوي 10 چنده یو پیرم نه 10 چنده ښه د آخرنۍ جنتي دی ګورې دا اوس هم یاده کړئ دا دنیا زما استاده معمولی دنیا ده په دې معمولی دنیا کې زما استا بیا ښه معمولی دنیا ده که نه زما استا څومره دنیا ده هېڅ دنیا نه ده اوس په دې معمولی کې د دې معمولی دپاره او په هغې کې د معمولی دپاره دا دومره لوی جنت چې د هغې د آخرني جنتي دا حال دی دا موږ وبیلو نو دا به څومره لوی تاوان وي د دې معمولي دنیا دپاره هغه لوی جنت ما ورته وبیلو چې د هغې د آخرني کس دغه حال دی دومره لوی جنت دی دغه نو زما ستا د تاوان باره کې به ستا څه خیال دی
معمولی دنیا او په معمولی کې زمونږ څه ده معمولی ده او بله ته عجیبه ونه یم چې دا زړه دې تور شي څه ویم چې دا زړونه به تور شي او که نه معمولی کې زمونږ معمولی ده او هغه زمونږ چې کوم معمولی ده هغه هم یقیني نه ده هغه معمولی هم یقیني نه ده بیا هم موږ دومره نوکاري لګولي دي که نه او دومره هم ځان نښلولی دی ته وایې چې موږ بس دلته پراته یو او پراته به یو او پراته به لکه دومره ژوند دومره کوه چې ژوند دې پې رواني چا ته محتاج نه یې ضروریات دې پوره کېږي د بچو ضروریات دې پوره کېږي او الحمدلله وایه او الله ته سجده لګوه د الله بندګي کوه د دې دنیا نه مزې واخله زه دې ملګرو ته دا نصیحت ډېر کوم دا کم ملګري چې ما سره خاص کینې هغوی ته وپتئ زه دې خبره ډېر زور کوم زه یم د دې دنیا نه مزې اخیسته پکار دي دا دنیا الله زمونږ دپاره پیدا کړې زمونږ دپاره موږ یې د دې دنیا دپاره نه یو پیدا کړي دا الله پیدا کړي زمونږ دپاره لکه اوس یو سړی دی لاړ ځان له موټر واخیست نوی موټر یې راوستو او ودرولی دی او پلیشتک ته نه لرې کوي هغه سپین پلیشتک به یې لګېدلی اتې نه لرې کوي او روزانه راوځي داسې ماشاءالله پوهي او داسې لاس پلیس دا کوي دوړه تې لرې کوي کله پې کپړه وایي کله څه ګوري را ګوري دا جي نوی موټر موږ راوستی دا جي نه چا له دې راوستی دی وایي ځان له نه غلطه دې وایي ته دې موټر له راوستی شوی موټر ستا نه دی ته نه دې موټر یې څوک له دې نه وکړي سهار ماښام ورته ګوري او ماشاءالله ماشاءالله او دوړه دې صفا کوې خپه پې کېده ایسي پکې ولګوه چې پته یې ولګي چې دا چلېږي څنګه دې نه مزې واله تا ودرولی دی کور خوا کې و ګوري را ګوري ورته ماشاءالله او ماشاءالله دا ټوله دنیا زمونږ دپاره الله پیدا کړې د دې نه مزې اخیسته غواړي په حلاله طریقه دا زمونږ دپاره ده موږ ګورې د دنیا دپاره نه یو موږ د الله د بندګۍ دپاره یو او عجیبه دا ده هغه څه دپاره چې موږ پیدا شوي یو هغه هم پرېښودي د هغه څه چې زمونږ دپاره پیدا شوي دي به وپرېښتي الله زمونږ په حال باندې رحم وکړي اخرنی حدیث دی باب کې دی د عباس رضی الله عنه عباس رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو پیر وی هل نفعت ابا طالب بشیء یا رسول الله د ابو طالب له تاسو فایده ورکړې ده دیزی پورې حدیث راوړی ښه نو دا حدیث امام بخاري مختصر کړی نورې نه یې راوړی او دې باندې هوښیار سړی تکړه عالم طالب علم پوه شي چې مقصد دا څه دی یعنې اشاره یې تاته وکړه چې داسې یو حدیث څو پیرې ذکر شوی ده بای کې د جهنمیانو تذکره شته څه دي بای کې کم عذاب کم عذاب څه دی د اور سکروټې به ورته کېښودی شي یا د اور پیزر به ورته واچولی شي او دماغ به کوټ کېږي او د امام بخاري رحمه الله په دې کتاب باندې پوهېدو دپاره تیز ذهن پکار دی اوس یو سړی دی پټکې تاو کي او پوره یو تان تاو کي او زه به بخاري پوه شو پوه به شي نه چې څو پورې د الله راسخ علم نه در کړی د دې انسان په کتاب باندې نشي پوهېدی دا داسې کتاب دی موږ یو پیر د یو عالم سره دلته د دخل محدود طرف ته یو جومات و هغې ته به تلو موږ د جمعې په ورځ به هغه درس کوو د ماښام د مانځه نه بعد والا د شپې د 9:30 پورې دغه یو هفته کې به صحیح بخاري شرحه کوله ما ورته یو ورځ وویل شیخ صاحب دا شرحه تاسو ډېره اوږده کوئ که لږه مختصر شي زموږ د ارمان دی چې دا کتاب پوره کړو وایي ستا دا ارمان دی چې کتاب پوره کړو زما دا ارمان دی چې په دې کتاب باندې صحیح پوه شم ته دا کتاب ختموې زه کتاب چې په دې پوه شو چې د عظیم انسان چې را کوم حدیثونه را جمع کړي دی په څه طریقه اولي دلته اولي هلته نه چې په دې پوه شو صحیح دې دپاره موږ لیکو نو دا بعض دې میلاو شوي موږ د بخاري دوره کړې په دورو به ورو چې راسخ علم د سر نه په دې کار نه کېږي دې باندې پوهېدو دپاره دې لپاره راسخ علم او د هغې نه مخکې د الله توفیق پکار دی که ما تاسو ته دغه مصري خبره کړې وه که نه یاده ده که نه ده یاده هغه یو منکر حدیث و
او د یو سلفي عالم سره ناست وم هغه پروګرام کتو نو دغه حدیثونو باره کې خبره شو د منکر حدیث اولنی گزر د امام بخاري په دې کتاب باندې کوي او امام بخاري دې هغه عالم دفاع کول وي تاسو له خو دغه کتاب دغه امام بخاري خپل نوم نه درځي او تاسو خبرې کوئ د سلفي عالم ته وایي د امام بخاري دفاع کې تاله نوم نه درځي تاله صحیح نوم نه درځي هغه ولې چې نوم دغه محمد بن اسماعیل دی وایي نه د ده نوم دا نه دی ښه نو وایي د ده نوم څه دی وایي د ده نوم دی خو مصریان دي جیم ته ګاف وایي که نه وایي د ده نوم دی جمعه محمد ابن اسماعیل البخاري د ده نوم جمعه دی د ده نوم محمد خو نه تاسو ته اوسه پورې دا پته نه شي چې د ده نوم جمعه دی که د ده نوم محمد دی هغه عالم انا لله وایي او به ویې خندل ځکه دې ټیم کې خندا د سړي کنټرول کېږي نه هغه ده چېرته یو کتاب کتلی دی د امام بخاري صحیح بخاري یو طبعه کتلې ده یو نسخه په هغې له پاسې لیکلي جمعه محمد بن اسماعیل البخاري یعنی دلته دې کتاب کې حدیثونه چا را جمع کړي دي امام بخاري نه جمعه نه هغه جمعه جوړ کو نو د ده نوم دی جمعه محمد اسماعیل البخاري اوس دی مرد کوي په امام بخاري باندې او دی په جمعه او په جمعه کې فرق نشي کولی جمعه او د جمعه دی نو امام بخاري ګوره دلته دا حدیث مختصر راوړي چې سره علم یا به پوه شي دا حدیث امام بخاري په کتاب الادب کې حدیث صحیح بخاري کې په کتاب الادب کې پوره راوړی دی تیر شوی دی په هغې کې داسې دي عبدالله ابن عباس ورته ووایي ای د الله پیغمبره تا دې ابو طالب له څه فایده ورکړې ده فإنه كان يحوطك ويغضب لك هغه به ستا مرسته کوله ستا دپاره به قارېدو غوسه کېدو به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته نعم ما وله فایده ورکړې ده هغه په اور کې دی داسې چې دا اور د ګیټو دپاره دی ګیټو پورې دی لولا انا او که چېرته د الله نه بعد د الله د توفیق نه بعد زه نه وې او ما د هغه د سپارش نه وې کړی لکان فی الدرک الاسفل من النار نو دی به د جهنم په هغه خیرنۍ کنده کې وی لاندې خو دې کندې نه ولې بد شو پیغمبر شفاعت کړی هغه شفاعت ولا دا فایده ورکړه مخکې دا حدیثونه تیر شوي دي هلته ما وضاحت کړی باب الصراط جسر جهنم دا باب یې راوړی دی وی باب په بیان د دې کې چې دا د جهنم په شا باندې به یو پل لګي چې هغې ته الصراط ویلی کېږي الصراط په عربي کې خو لارې ته وایي نو جسر یا جسر دا پل ته وایي معنی ده چې دا پل چې کم د جهنم په دې ملا باندې به لګي دا لار ده د خلکو د تېرېدو او په دې باندې زموږ ایمان دی او دا ډېره د یرې خبره ده ډېره د یرې چې د دې نه علاوه بله لار نشتي جنت ته راتلو یعنې څوک چې جنت ته ننوته غواړي په کوم طرف به ځي په پل صراط به ځي داسې څوک نشي چې هغه دې په هوا باندې لاړ شي او جنت ته ورننوځي یا بله شاته څه لار ده په هغې دې ورننوځي په جهنم به تېرېږي نو دا پل صراط ته قیامت په ورځ د جهنم په ملا یا په شا به لګي لاندې جهنم دی بره به خلک تېرېږي صحیح حدیث کې راغلي چې د تورې نه زیات تیره د ویښته نه زیات نری دی په دې باندې کونډې لګېدلي دي چې خلک به رانیسي او خلک به په دې باندې د اعمالو مطابق تېرېږي یعنی څومره چې ستا عمل دی دغه شان به تېرېږي دلته خو امام بخاري صرف یو حدیث راوړی نورو حدیثونو کې دا دي چې یعنی څوک به د اسمان کې دا برېښنا نه د دې په شان به تېر شي څوک به داسې تېر شي لکه په یو اس باندې چې سوري او اس تیزه منډه وي څوک به داسې تېر شي لکه په اوښ باندې چې سوري څوک به د سترګې د رب په اندازه کې تېر شي سترګې چې سره پی هغه به اورېدلی او څوک به داسې تېر شي لکه پیاده چې مزل کوي لکه منډه چې وایي او څوک به په خپاړو رواني نو خویږي به ځان به ټینګوي خویږي به ځان به ټینګوي او وا به وړي ډېر په مشکله او څوک به داسې چې هغه به وخویږي نو لاړ به شي جهنم ته به وړېږي دا ټولې خبرې د اعمالو مطابق دي
هر سړی چې ور تیریږي نو د ده عمل ته وګوره، د دې چې زر تیر شو اعمال یې اوچت دي، لږ کمزوری شو اعمالو کې کمی دی، ولیدو اعمالو کې ښه کمی دی. امام بخاری رحمه الله حدیث راوړی دی د ابو هریره رضی الله عنه، هغه وی قال اناس یا رسول الله، بعضو خلکو وی ای د الله پیغمبره هل نرا ربنا یوم القیامه، آیا موږ به د خپل رب د قیامت په ورځ وینو؟ تاسو ته مه وایو که د صحابه کرامو یو خو تپوسونه ډېر دي، نو تپوسونه یې فایدهمند دي. لکه که چېرته دا قسمه تپوسونه دوی نه وی کړی، زموږ په زړه کې راغلی یو ارمان به پاتې شوی وی. هغه داسې پوه خلک وو چې زموږ هغه ارمانونه یې پوره کړي. او څو ځایونو کې ما تاسو ته فایده ذکر کړی چې د سوال نه د سړي د دماغو پته لګي. لکه اوس ما نه چې څوک هم سوال وکړي، الحمدلله زما پکې دومره تجربه شوې ده چې څوک رانه هم سوال وکړي، د دې سوال نه زه دا څه نه څه معلومولی شم چې دا سړی څومره پوهه دی او څومره نه دی، څومره اوبه وکړي. نو د دوی د دې سوال نه پته لګي چې دا ډېر اوچت مخلوق دی او ډېر پوه خلک دي. هل نرا ربنا یوم القیامه، ګوره قیامت یې ووی ځکه چې دوی ته پته د پیغمبر پوه کړي دي چې په دنیا کې الله نه لیدی کېږي. داسې څوک نشته چې الله یې په دنیا کې لیدلی. موسی علیه السلام ویلي و الله ته وی ما ته ځان وښایه، بېهوشه شو او الله ورته ویل ته ما هېڅ چېرې نشي لیدی دنیا کې. نو نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیدلی، نه بل پیغمبر لیدلی، هېڅ چا نه دی لیدلی. ها آخرت کې به لیدی کېږي، مؤمنان به یې نه. بعض علما وایي منافقان به په کومې باوله کې وی آیا موږ به خپل رب اینو قیامت په ورځ؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جواب ورکولو دی انداز ته ګوره. وی هل تضارون فی القمر لیلة البدر لیس دونه سحاب، کله چې تاسو د څوارلسمې سپومۍ وینئ آیا د دې سپومۍ لیدو دپاره تاسو یو بل له تکلیف ورکوئ؟ یا تضارون راغلی دی چې په را باندې شد نه یعنی تاسو ته تکلیف میلاوي. یو روایت کې راځي هل تضامون، آیا تاسو چې د سپومۍ نه یو بل ته رانږدې کېږئ، یو بل ته جوختېږئ؟ او دغه سپومۍ ته مخامخ وریځ نه یعنی وریځ یې پټه کړې نه، څوارلسمې سپومۍ ده ښکاري. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په لیدو کې څه تکلیف میلاویږي تاسو ته؟ یو بل ته راجمع کېږئ، یو بل ته جوختېږئ؟ قالوا لا یا رسول الله، نه نه یا رسول الله موږ ته خو هېڅ تکلیف نه. ښه نه د دې نه مخکې شمس دی، سپومۍ ذکر دی د نور عفوا. هل تضارون فی الشمس لیس دونها سحاب، تاسو چې نور ته ګورئ او وریځ نه وي څه تکلیف وي؟ هغوی نه یا رسول الله. ښه نو تاسو چې د څوارلسمې سپومۍ ته ګورئ او وریځ نه وي نو څه تکلیف پکې؟ قالوا لا یا رسول الله، وی نه هېڅ تکلیف نه. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، تاسو به الله د قیامت په ورځ دقې شان وینئ، د خپلو ځایونو نه به وینئ. دلته ګورئ الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د الله د دیدن دا خبره کړې دي، نه دي وایي چې الله داسې لکه سپومۍ یا نور، نه نه اینئ به یې داسې لکه څنګه چې د نور او سپومۍ نه، یعنې ته سپومۍ نه په خپل ځای کې، او چې زما نه په زرګاو کیلومیټر لرې دی هغه هم سپومۍ نه په خپل ځای کې دی. یعنی داسې نه ده چې خلک راجمع شوي دي، یو ځای ته شور او شغرب جوړ دی او یو بل له خلک دیکې ورکوي او د الله دیدن کوي. نه، هر سړی به د خپل ځای نه د رب العالمین دیدن کوي. او دا د جنتیانو د ټولو نه اعلی ترین نعمت دی چې د الله دیدن به ورته نصیب کېږي. لوی نعمت دی چې یو سړي ته هغه رب راښکاره شي د کوم رب بندګي چې ټول عمر کړی دی، او د کوم رب نه چې یېرېدو، د کوم رب چې به دومره احسانات دي هغه دی به د خپلو سترګو باندې ویني. نو دا نعمت به الله مؤمنانو له ورکوي په آخرت کې. هر چې کافران دي سورة المطففین کې الله وایي چې کافران به په پرده کې د الله نه، کافران د دې لایق نه دي چې هغوی د رب العالمین مخ مبارک ویني. مؤمنانو ته به نصیب کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا مخکې خبره پوره کوي چې یجمع الله الناس، الله به د قیامت په ورځ دا خلک راجمع کړي
جواب د دې خلکو وشو که ونه شو؟ وشو که ونه شو؟ وشو که نه؟ خو دا دومره باقي دومره اوږد حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم د فایدې دپاره بیانوي او دا فایده یې زده کوي چې خیرخوا عالم او تکړه عالم هغه چې وخت ورسره یو خو وخت نه وي د ده نه چېرې تپوس وکړو دی ورسره زیاتي او فایده دوه تا ته بیان کړي حالانکې تپوس تا د یو کار کړی دی ورسره زیاتي خبره بیان کړي دا د هرسناک عالم نښه ده چې دی غواړي چې دا خلک په دین باندې پوه شي اوس وګوره دومره اوږده خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکړه بیا وی الله به د قیامت پر ورځ دا خلک را جمع کړي بیا به وایي چې من کان یعبد شیئا فلیتبعه الله به وایي چې څوک د په دنیا کې چې چا د چا بندګي کړې ده په هغه پسې دې روان شي ته غوږ کښېږدئ دنیا کې چې چا د چا بندګي کړې ده په هغه پسې دې روان شي فيتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت چا چې د نور تابعداري کړې ده عبادت یې کړې ده هغه به په نور پسې روان شي چا چې د سپوږمۍ بندګي کړې ده هغه به په سپوږمۍ پسې روان شي چا چې د بوتانو بندگی کړې ده هغه به بوتانو پسې روان شي روایت کې دي سړی چا چې د صلیب بندگی کړې ده هغه به په صلیب پسې عزیر علیه السلام بندګي کړې عزیر علیه السلام پسې دا قبرونو والا دا غیر الله نه علاوه چې څومره د چا بندګیانې شوي دا خلکو به پسې روان شي وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها او دی امت چې کوم مسلمانان موحدین دی هغه به پاتې شي سره د منافقانو منافقان به هم ولاړ منافقانو سره ولې ولاړ دي ظاهره کې مسلمانان دي دوی به جدا کېږي په کوم ځای کې به جدا کېږي پل صراط باندې هلته به رڼا ختمه شي او سجدې ټیم په دې ځایونو کې به الله شرموي دلته هم الله شرموي خو ولاړ دي دوی د مؤمنانو سره دا موږ چې د الله دا بندګي یوازې کوو که نه او د دې دپاره م زور ورکړی ټول د دې ورځې دپاره چې کله اعلان وشي چې چا د چا بندګي کوله هلته دې ورځي او موږ الله ته ولاړو دا خلک به پاتې شي چې د الله بندګي کړې ده ورسره منافقان به مې فیأتیهم الله فی غیر الصوره التي یعرفون نو الله به دوی ته راښکاره شي خو په هغه صورت کې به نه وي کوم صفات چې دوی د الله پېژني یو روایت کې داسې راځي چې دوی ته به وویلی شي چې تاسو چا ته ولاړ یئ تاسو ولې نه ځئ وایي موږ هغه چا ته ولاړ یو چې د چا بندګي موږ کوله موږ خو د الله بندګي کړې الله به راښکاره شي خو په داسې صورت کې څنګه چې د هغه د شان سره ښایي د الله د صفاتو کیفیت ګورې موږ ته نه دی معلوم کیفیت الله ته معلوم دی خو حقیقت یې منو نو دا الله رب العزت چې کله راښکاره شي په هغه صورت کې به نه وي کوم چې دا مؤمنان پیژني الله به ورته وایي چې انا ربکم زه ستاسو رب یم نو دوی به ورته وایي نعوذ بالله منک موږ په الله پورې پناه نیسو ستانه یعنې ویې نه پېژندو چې دا الله دی هذا مکاننا حتی یأتینا ربنا موږ خو دلته ولاړ یو دقه زموږ ځای دی چې څو پورې زموږ رب نه راغلی فاذا اتانا ربنا عرفناه او چې زموږ رب راشي موږ به وپېژنو سوال دلته زړه کې راځي چې دوی څنګه الله پېژني تاسو ته ما وایي چې کوم سړی هوښیار او درس ته ذهني او تاسو ټول به انشاءالله تاسو ټولو په زړه کې به دا سوال راغلی ښه ګمان به د باندې کوم ټول تکړه یې دا سوال ذهن ته راځي که نه راځي چې څنګه دوی الله پېژني نو یو جواب د هغې دا دی چې دوی الله د صفاتو نه پېژني کوم صفات چې الله قرآن کې ذکر کړي حدیثونو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړي بعض علما وایي چې الله به دغه ټیم کې د دوی د زړه ته یو خاص معرفت ور واچوي په دغه ورځ چې دوی به خپل رب پېژندی شي او د آخرت احوال د دنیا په احوالو نه قیاس کېږي هغه ځان له یو ژوند دی یو دنیا د هغه ځان له
هلته جدا جدا طریقې دي آخرت داسې نه دی لکه څنګه چې دنیا ده او نه دنیا داسې ده لکه څنګه چې آخرت دی فیأتیهم الله فی الصورة التي یعرفون بیا به الله راشي او په هغه صورت کې به راشي کوم چې دوی پیژني فیقول انا ربکم الله به ورته وایي زه ستاسو رب یم فیقولون دوی به ورته وایي انت ربنا او ته زموږ رب فیتبعونه بس په الله پسې به شي ویضرب جسر جهنم او بیا به د جهنم په شا باندې پل کېښودی شي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبر وکړه فاکون اول من یجیز اولنی انسان چې په دې پل صراط باندې تیریږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه به زه یم اولنی انسان د ځمکې په دې مخ چې څومره راغلي دي چې په پل صراط به تیریږي هغه زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا نور پیغمبران ودعاء الرسل یومئذ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه ورځ به ټول پیغمبران دغه دعا غواړي اللهم سلم سلم یا الله سلامتیا یا الله سلامتیا هر پیغمبر به د خپل امت لپاره سلامتیا غواړي دومره سخته ورځ ده او ځکه حدیث کې راځي چې عایشه رضی الله عنها یو ورځ په ژړا شوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته عایشې ولې ژاړي ویا رسول الله قیامت را یاد شو تاسو خو ما سره ډېره مینه کوئ خو هسې قیامت په ورځ به زه تاسو ته یاد یم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته عایشې درې ځایونو کې به ته زما نه هېره شي یو چې کله عملنامه تقسیمیږي دومره سخت حالات به وي چې زما د ذهن نه به وځي ته به مانه هېره شي چې د عایشه څوک وه او دویم چې کله تله ولګي دا به ډېر سخت وخت وي ځکه چې هېڅ پته نه لګي کومه تله درنیږي نو دغه ټیم کې هم ته زما نه هېره شي او دریم چې خلک په پل صراط باندې تیریږي نو دا به دومره سخت وخت وي چې ته به زما نه هېره شي ځکه چې لاندې جهنم دی بره پول دی که ولې دی جهنم ته ځي چې د هغه اوچت انسان نه هغه اوچته زنانه یېرېږي چې هغه وایي په دې خلکو کې زما عایشه رضی الله عنها ډېره خوښه ده نو زما او ستا به څه حال وي چې کله به دې پل صراط باندې خلک تیریږي او ناشنا منظر به چې په اګڼه کې ما ورته ولاړ یو او په دې انتظار ولاړ یو چې کله به زموږ نمبر راځي چې اوس دې پل ته ور ووړو خو نمبر به زموږ راځي یقیني او په دې پل باندې زموږ تېرېدل دي یقیني خو دا پته نشتي دا دلته چې کم ناست دي څوک چې زما بیان اوري څوک چې معیني دا پته موږ ته نشتي چې په دوی کې به څوک په د پل اخري سر ته رسي او څوک به نه رسي دا پته نشتی ځکه بیدار زړه والی انسان چې د هغه سره د دین غمي د آخرت غمي هغه دا سوچ کوي چې زه به د آخري سر ته رسم او که زه به نه رسم بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی وبه کلالیب مثل شوک السعدان په دې پل صراط باندې کونډې به لګېدلې کلالیب په عربۍ کې هغه کونډې ته وایي چې دا سرې راماتي لکه دا غوښې چې پکې د قصابیانو ځوړندې کړي داسې کونډې به لګېدلې په دې پل صراط باندې مثل شوک السعدان پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي داسې لکه وایي تاسو دغه سعدان ازغی لیدلی دی که نه دی دا غنم لیدلی دی که نه اما رأیتم شوک السعدان تاسو سعدان ازغی نه دی لیدلی صحابه کرامو ته وایي هغوی بله یا رسول الله موږ لیدلی دی فانها مثل شوک السعدان دا کونډې به بلکل داسې لکه سعدان نومې ازغی چې دی دا معروف بوټی دی د دې دا ازغی او غنه به داسې وه چې هر طرف ته به لکه غنی وي هر طرف ته لکه یو خو داسې غنی چې یو طرف پرې راوتی تیره یو داسې چې هر طرف ته پکې تیره سوکې راوتي خیال هم دی که نه دی دا سعدان ازغی به داسې و دا په هغه علاقه کې مشهور و نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه اوچت معلم دی چې خلکو ته هغه څه ور یادوي چې څه په هغه علاقه کې چې خلک خو یې پېژني که نه اوس که ورته یو ازغي نوم اخیستی وی هغه ازغی هغه روم کې وی نو هغوی په دې خبره پوهېدو بیا نه پوهېدو که نو
دا کونډې هم داسې دي، یعنې د هر طرف نه تا راګیری. او سبحان الله څه ناشنا منظر دی، لاندې جهنم دی، بره پول دی، پول تیره دی نو نری دی، نو صرف دا نه له پاسه پې کونډې هم دي، او د دې په منځ کې ستا تېرېدل دي، د دې په دې منځ کې ستا تېرېدل دي، او هغه تېرېدل د اعمالو په اندازه باندې دي. اوس که ته عملونه دې ډېر ښه کړي او ځان ته غرې، نو د هغې باره کې خو موږ څه نه شو ویلی، او که د چا عمل کمزوری نو په ځان باندې به یېرېږي او محنت او کوشش به شروع کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا ازغی بالکل داسې دی لکه دا سعدان دا ازغی چې دی، غیر انها لا يعلم قدر عظمها الا الله. ها خو ګورې د دغه کونډو غټوالی دا ګورې صرف الله ته معلوم دی. یعنی تشبیه د سعدان د ازغي سره په څه کې ده؟ نه شکل کې نه، یعنی د هر طرف نه دې رانیسي، په دې کې ده. نور داسې نه دی چې د دې کونډې غټوالی یا وړوکوالی دومره دی لکه څنګه چې سعدان ازغی دی، نه، وی غټوالی د هغه کونډو چا ته معلوم دی؟ هغه الله ته معلوم دی. دلیل دی په دې باندې چې پیغمبر سره علم الغیب نشته، دا پکې فایده مه خیره. فتخطف الناس باعمالهم، دا کونډې به دا خلک رانیسي د هغوی د اعمالو په اندازه. منهم الموبق بعمله، په دې خلکو کې بعض هغه دي چې دی به په جهنم کې غوپه کړی شي د اعمالو د لاسه، ختم بشي. ومنهم المخردل ثم ينجو، او بعض به پکې هغه چې د دې غنو د لاسه، د دې کونډو د لاسه، د دې د لاسه به د جسم ټوکړي ټوکړي شي، ذره ذره به شي، اخره کې به الله کامیاب کړي وابه. ولې دې کونډو دومره راونیو؟ عمل یې کمزور و، خو ګوره واوړېد. کلم دی که نه؟ یعنی دا هغه انسان دی چې عمل یې کمزوری دی، واوړېد جنت ته. زموږ باره کې ورسره خیال دی، دی خو لا بیا هم جنت ته واوړېد. کونډو مخردل کو، یعنی د شړشم دانه د هغې په شانې وړوکی کو، ذره ذره کو، ټوکړي ټوکړي کو، میدې کو، دومره دې کونډو وو او وینو راوینو، خو دی بچ کېږي، اعمال شتي خو کمزوری دی او بچ شو. لکه ما لږ ساعت مخکې تاسو ویلي یو حدیث کې راځي چې سړی به روان وي په خپاړو، خویږي به ځان به راټینګي، اخر دی چې بچ بشي. حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده، کله چې الله د بندگانو په منځ کې د فیصلې نه فارغ شي، یعنی جنتیان جنت ته لاړو او جهنمیان جهنم ته لاړو، وی الله د فیصلې نه فارغ شو، مطلب دی چې خبره ختمه شو. وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج، بیا به الله وغواړي چې د جهنم نه راوباسي هغه څوک چې الله یې راویستل غواړي. ممن کان یشهد ان لا اله الا الله، دا پکې یاده کړي، دا هغه خلک به د جهنم نه راویستی کېږي چې ګواهي د لا اله الا الله یې ورکړې ده، یعنې موحدین دي. امر الملائکة ان یخرجوهم، الله به ملائکو ته ووایي لاړ شئ هغه راوباسئ هغه جهنمیان موحدین. اسی یو بله خبره ګورې یاده کوي ډېره اهمه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چا مونځ پرېښودی څه شو؟ چې مونځ یې پرېښود څه شو؟ کافر شو. چې قصدن مونځ پرېږدي څه شو؟ کافر شو. یو سړی مونځ نه کوي، دی به موحدي؟ ولې نه؟ د هغه خو زه د بل چا بندګي نه کوم، صرف د الله کوم.
موحد نه دی ولې نیت پورې هغه ښه صفا موحد وایي زه نه باباګانو درګاونو له نه غیر الله ته چغې وایم صرف د الله بندګي کو مونځ نه کوي ولې نه دی کېدای شي دی جواب لا اله الا الله په سوري کې به ژوند تېروالته الله تا ته د مانځه ویلي الغرض چې یو سړی مونځ نه کوي قصدن همدن دی کافر دی دله دا کلمه د لا اله الا الله فایده نه ورکوي اوس ګوره دا کسان چې دا الله چې دا ملایک ورېږل چې راوي باسي د جهنم نه دا څوک دي موحدین دي ورسره یاده که سوال زړه کې راځي چې دی چې ورشي دا ملایک دوی به دا خلک په جهنم کې پیژني څنګه چې دی ترې راویسته غواړي دی راویسته غواړي دی راویسته غواړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي فیعرفونهم بعلامة آثار السجود دا چې د جهنم نه به یې راوباسي دا ملایک به پیژني د سجدو په نښو سره کم اندامونه چې په سجده کې لګي په دې باندې به خاص نښې شوي چې دا مونځ کوونکی دی چې دا څه دی مونځ کوونکی دی نو ملائکو ته پته ولګي چې دا دی وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود او الله حرام کړی دا یا الله حرام کړی دی په جهنم باندې د آدم د بچو هغه اندامونه چې په سجده کې استعمالیږي هغه الله په جهنم حرام کړي معنی دا شو لنډه چې څوک مونځ اودس کوي دی په جهنم حرام دی چې څوک مونځ اودس کوي دی په جهنم حرام دی مخکې ورسره یو شرط څه دی چې توحید پکې چې موحدي مونځ اودس کوي او د هغې پابند دی په جهنم حرام دی فیخرجونهم قد امتحشوا دوی به راویستی شي داسې حال کې چې دوی به سېزلی شوي بد حال به داسې حدیثونه مخکې تېر شوي دي بیا تفصیل ته ضرورت نشته فیصب علیهم ما نو په دوی باندې به اوبه راواړولی شي یقال له ماء الحیات دې اوبو ته ویلی کېږي د ژوند اوبه څه تفصیل تاسو اورېدلی و که نه په کوم کتاب کې همدې کتاب کې او یو څو ورځې مخکې فینبتون نبات الحبة فی حمیل السیل نو دوی به داسې تر و تازه شي داسې به راوټوکېږي لکه د سیلاب په لهې کې چې یو دانه راټوکېږي د سیلاب دا لهې چې که نه دا خټه دا ګندګي په دې کې دانه ګوره ډېره زر راټوکېږي ډېره زر راغټېږي نو دغه شان د ده په راتازه کېدو کې به هم وخت نه لګي ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار یو سړی به پاتې شي الله اکبر مخ به جهنم ته راویستی شو دا سړی راویستی شو جهنم نه په اوبو کې ولامبولی شو تر و تازه شو خو ولاړ کوم ځای کې دی د جهنم د دروازې سره دی مخې جهنم ته دی دا هم د الله لوی رحم دی چې د جهنم نه راویستی دی نو دی به وایي یا رب ای الله قد قشبني ريحها واحرقني ذكاؤها یا الله د دې جهنم دی بین تنګ کړی ما او د دې دی تب سېزلی ما یا الله سوځوي مې دا تب دا بین مې تنګوي فاصرف وجهي عن النار یا الله صرف زما دا مخ د دې جهنم نه واړه فلا يزال يدعو الله دی به لګي الله نه به دعاګانې غواړي به الله به ورته لعلك ان اعطيتك ان تسألني غیره که دا دله زه ومنم کېدای شي ته بیا نور څه غواړي فیقول نو دی به وایي چې لا وعزتک لا اسألک غیره یا الله ستا په عزت مې د قسمې نور څه نه غواړم فیصرف وجهه عن النار نو د ده مخ به واړی د جهنم نه جهنم ته څه شوه شا شو بیا به دې لږ ساعت بعد وایي چې یا الله قربني الى باب الجنه د جنت دې دروازې ته مې صرف نږدې که بس نور روایتونه کې لږ تفصیل راغلی چې دی به د یوې ونې لاندې بیا به د هغې نه بلې ونې ته لاړ شي بیا به بلې ته بیا به د جنت ته دروازې ویني نو دروازې به دی ویني وي چې یا الله ما دې دروازې ته الله به ورته تا خو وایي چې زه نور څه نه غواړم
ویلک ابن آدم ما اغدرک آدم بچیا د وعدې او د لوز پوروالی نه کوې ته وعده ماتې هغه به ورته الله ستا په عزت مې د قسمې نور څه نه غواړم فيعطي الله من عهود ومواثيق ألا يسأله غيره او قسمنا او لوزنا وعدې یا الله نور څه نه غواړم فيقربه إلى باب الجنة جنت د دروازې سره به کښېني فإذا رأى ما فيها دې به حالات ویني دننه هغه خنداګانې هغه ټوغې هغه مزې چرچې سکت ما شاء الله ان يسكت چې څومره الله غوښتلي ده به ځان داسې کړی راټینګ کړی ځکه هلته ډېر مضبوط قسمونه یې ورکړي دي زړه یې کېږي خو غلی اورېدی قسمونه لوزونه او دومره ورسره الله ښه وکړو د جهنم نه راووځو د جنت په دروازې کې ناست هلته دا نعمتونه ګوري زړه یې ساسي زړه یې کېږي چې ورننوتې بس خولې نه به یکدم خبر راوځي رب ادخلني الجنه یا الله وردننه کم دیز ته دې راوستی وم جنت ته مې وردننه که الله ورته وایي تا ویې نه چې نور څه نه غواړم ما اغدرک لوزونه ماتې ته قسمونه ماتې د آدم بچیه هغه به ورته یا ربي لا تجعلني اشقى خلقک یا الله نو په دې خپل مخلوق کې زمانه بدبخته خو مه جوړوه که نه د دومره لوی جنت ته خلک دې ورننویستي دي موږ پکې بدبخته مه ګرځوه فلا يزال يدعو دی به لګي دعاګانې به غواړي یا الله وردننه مې که یا الله وردننه مې که حتی یضحک تر دې چې الله به په خندا شي یعنی د ده دا قسمونه بیا د ده دا غوښته او بیا دا دومره غوښته چې لګیا ده یا الله یا الله به په خندا شي فاذا ضحك منه کله چې الله په خندا شي اذن له بالدخول فيها اجازت به ورله ورکړي وځه ورننوځه ښه دې جنت ته ورننوتو مخکې حدیث کې تېر شو څومره ځای به ورته میلاوېږي د دنیا په لس چنده به ورته میلاوېږي صحیح شو د هغې نه زیات دا اوس واوره دی چې جنت ته ننوځي الله به ورته وایي یو حدیث کې داسې راځي الله به ورته وایي ته څه غواړې دی به دا شی دا شی دا شی غواړي دلته دغه تفصیل نشته بیا به د هغه هر څه ختم شي نو بیا به ده ته وریادی یې داسې مهربان رب دی تمنه من کذا په هغه پلاني شي کې دې څه ارمان دی وریادې کوته فیتمنا دی به وایي دا شی او دغه شی او دغه شی بیا به ورته وویلی چې تمنه من کذا نو هغه پلاني شي کې پلاني قسم نعمت کې دې څه ارمان دی فيتمنى لګیا به حتى تنقطع به الاماني تر دې چې دا ټول ارمانونه به پوره شي یو ارمان به هم پاتې نه شي الله ورته وایي بس الله ورته وایي هذا لك ومثله معه دا ستا دپاره دي دا څه چې دې وغوښتو او د دې په شان نور هم ستا دپاره دي قال ابو هريره وایي وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا دا سړی اخرنی کس دی چې جنت ته به ننوځي یو روایت کې ورسره داسې هم راځي ابو سعید رضی الله عنه چې کوم روایت دی خدري هغه ورسره دا ویلي چې هذا لك وعشرة امثاله ستا دپاره دا شو دا څه چې دې وغوښتو او د دې امره لس چنده دا ستا دپاره دا اخرنی جنتي دی نو چې هغه اعلی ترین جنتي دی چې الله به هغه له څه ورکوي په دې سره دا باب هم اختتام ته ورسېدو ځکه چې دې باب کې امام بخاري دغه روایت راوړی صرف دا خبره چې آخرت کې څه دي پل صراط باندې تېرېدل دي په پل صراط باندې تېرېدل دي او بچ کېږي به ترې هغه سړی چې الله په توفیق سره اعمال کړي الله به یې کامیاب کړي انشاءالله پر روان درس کې به باب شروع کوو باب فی الحوض د حوض کوثر په باره کې خبره کړې ده او دا په کتاب الرقاق کې بیا اخرنی باب دی الله سبحانه وتعالی دغه اوچت جنتونه موږ ته نصیب کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين